جی بالکل دا مخال زه په عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې موجود یم چېرته چې دغه استادانو ته ډیوټۍ حواله کیږي د الیکشن کمیشن لخوا ورته دغه سامانونه حواله کیږي دلته کې باقاعده د ناستې تنظیم شوی دی بیل بیل کاونټر لګېدلی دی او هغه کاونټر باندې چې څومره پولنګ سټیشن دي هغه نه باقاعده په لوډ سپیکر باندې اواز کیږي او دغه متعلقه ډي آر او چې کوم دی یا ریټرننګ افسران دي هغوی ورځي هغوی ته خپل مواد چې کوم دی هغه ملاویږي دلته کې په 400 کې 340 پولنګ سټیشن دي چې په هغې کې 4 چې کوم دی نو دا مشترکه پولنګ سټیشن ګرځولی شي دي او دې سره سره 240 پولنګ سټیشن چې کوم دي هغه خصاص ګرځولی شوي دي انتهایی خصاص چې کومې پولنګ سټیشن دي هغه 200 او 240 دي دې سره سره د ووټرانو مجموعي شمیره چې کومه ده دلته کې 250 او 8000 نه څه دبره ده چونکې دا حلقه چې کومه ده ډېره زیاته مهمه ده کمې 8 حلقو کې چې کومې حلقې دي نو دلته کې یو ولي باغ چې کوم دی د دې ځای نه مقابله کوي چې د هغې صوبایي صدر ایملولي خان دلته کې باقاعده برخه اخیستې ده ورسره چې کوم دی عمران خان په دې حلقه باندې ډېر زیات فوکس ساتلی دی او بېګا د بلاول بټو چې کوم بیان رالو نو دغه بیان هم ډېر مهم و دلته نه 4 کسه ولاړ دي یو د جماعت اسلامي دی او یو د مزدور کسان پارټۍ دی دلته کې ضلعي انتظامیه چې کومه ده د دې هر څه نګراني کوي موږ سره دلته کې ایډیشنل ډیپټي کمشنره ثانیه صافي صاحبه موجوده ده چې په دغه سیلاب کې یو ډېر مهم رول لوبولو د 400 خلک یې ډېر ستایي نن خو هم دغه ځای کې این ده خو استادانو کې خفګان شته دی او خفګان دغه دی چې استادانو سره کم سلوک شوی په دغه تیره هفته کې نو دلته کې ډېر استادان چې کوم دي دغه خفګان په دې موقع باندې خپل ظاهروي چې استاد سره نه دي په کار د الیکشن په ډیوټۍ کې هغوی په کار راځي د پولیو په ډیوټۍ کې هغوی په کار راځي په نور ایمرجنسي حالاتو کې هغوی په کار راځي دغه یو بیله خبره ده خو دلته کې د سکیورټ انتظامات حوالې سره او یا چې دلته کې دي کسانو ته کوم څیزونه ملاویږي دي کې څه کمۍ کوتاخۍ یا د خلکو نه څه تاون غواړي د عوامو نه د ووټرانو نه ځکه چې کارکنان خو ډېر په دغه خوشحاله په نظر راځي خو ووټران پریشانه دي د هغوی د پریشانۍ وجه څه ده میډم ډېره زیاته مننه د وخت راکولو خیبر نیوز په شیشه باندې به څه میسج ورکوي چې دلته موږ اوس د ډسټریبیوشن روان دی د الیکشن مټیریل په دې کې موږ 6 کاونټرز جوړ کړي دي د خپل پولنګ سټیشن حوالې سره 3 کاونټرز د میل دي 3 کاونټرز د فیمیل دي نو زه په هر کاونټر باندې ګرځم چې چرته هم ټول رش دی او چې چونکې دا زموږ استادان دوی د عزت لایق دي چې دوی موږ څونه فیسیلیټیټ کو خدي هغه عمره کوو ماشاءالله الحمدلله 50% مټیریل ډسټریبیوشن موږ کړی دی بارو ته سکیورټي ولاړه ده دوی ته ګاډي ولاړ دي ګاډي او سکیورټي کې بدن نه دوی خپل به التزي بیا چې کم افسرانو ډیوټي لګېدلې ده هغوی خپل واتس اپ ګروپس جوړ کړي دي په هغې کې به انشاءالله چې بیا کو چاته څه تکلیفات هغه تکلیفات به موږ فیسیلیټیټ کوو هر یو افیسر خپل د واتس اپ ګروپ جوړ کړی هر افیسر له موږ خپل پولنګ سټیشن میډم بهر نه دی کې څومره پولیس راغوښتلي شوي دي د هغه پولیس بجټ هم چې کوم دی د 400 نه دی د ټولو ګاډو له تاسو پیسې ورکوي جی او دا ټول چې کوم دی دا اصل کې د دې چې کوم آر او دا ټول دی ډي آر او چې کوم دی دا الیکشن کمشنر خپل کسان دي نو د ټول بجټ د هغوی سره دی هغوی ټول به د دې فیسیلیټیټ کوي ورکوي به ولا 3000 نه زیاته نفري راغوښتله شوې ده د دې چونکې موږ سره 242 ډېر حساس سټیشنز دي د هغې لپاره به نفري ټریپل ډپلوی دي نو انشاءالله کوشش به کوو زما د 400 عوام نه دا یو درخواست دی چې د امن مظاهره وکړي او د ووټ ذریعې باندې خپل طاقت مظاهره وکړي په نورو ذریعو باندې خپل طاقت مظاهره مه کوئ ستاسو ووټ ستاسو کې غټ طاقت دی ووټ چې څومره زیات واچولی شي او پرامن الیکشن څنګه وي او د یو مهذبه معاشرې تصویر به موږ څنګه پیش کړو سبا ورځ سبا ورځ څنګه چې ما ورو ویلې که نه ټول 400 عوام ته زه دا درخواست کوم چې زموږ تره اساني وکړي تاسو سره به خپله اساني انشاءالله کېږي موږ به مرته اسانیانې درکوو ستاسو ووټ ستاسو کې غټ طاقت دی دا ستاسو رایې ده نو چې څونه ډېر کسان تاسو ووټرز ته وځئ هغه عمره ښه ده د طاقت استعمال د ووټ په ذریعه باندې وکړئ نه دا کلاشنکوف زموږ په کار راځي نه بل څه شي زموږ قلم په کار راځي او زموږ صرف دا ووټ په کار راځي نو د ووټ په ذریعه خپل طاقت اظهار وکړئ او نور پرامن الیکشن چې کوم دی هغه انشاءالله موږ 400 کې کوو دلته د وسلې نمایش ډېر زیات دي ضلعي انتظامي په دې اړه باندې څه ګامونه پورته کړي ډي پي او صاحب ته هر قسمه پرایویټ کسانو سره اسلحه بنده کړې ده انشاءالله پولیس ته دا احکامات شوي دي دغه شانه کې اسلحې بچا سره نه پرېږدو انشاءالله دې کې جی فیمیل څومره ټیچرانو ډیوټۍ لګېدلې دي او دا ته ووایه چې اکثره یره کېږي که نه یره محسوسوي نو آیا یره شته
نه جی الحمدلله دا داسې ټیچر دي چې دوی بار بار دا الیکشنز کړي دي نو الحمدلله اوسه پورې خو ماته د میلز نه زیات فیمیلز کانفیډنټ ښکاره کېدی چې کوم دي زه ټیکل کوم صحیح او کتونکو د هغې غټه وجه ثانیه صافي ده چې په دغه 400 کې موږ مثال ورکو زنانه ذات دی خو په دغه سیلاب کې یو ډېر مهم رول ولوبو دغه د الیکشن حوالې سره چې کوم صورتحال دي وختن په وختن به خپل کتونکي چې کوم دی خبرو دلته کې استادان راغلي دي دلته کې LHW چې کوم دی هغه د 400 نه زیات چې کوم دی د لیډیز پولیس سره څنګ په څنګ ډیوټي کوي زیاتره انحصار چې کوم دی هغه د 400 په پولیس باندې دی دې کې FC خو هم تعینات شوې ده په پوره توګه باندې داسې هېڅ قسمه خطره نشته د 400 الیکشن همیشه ډېر په پوره توګه باندې شوي دي او ډېر شعوري خلک دي نو زموږ خلکو ته هم دغه خواست دی چې راشئ ووټ واچوئ په زیات مقدار کې واچوئ او چې څومره زیات ووټ واچو هغه مره به ښه کینډیډیټ چې کوم دی مخې ته راشي